په باب د دنیا کې د دوی عقل ډیر ښه کار کوي، لیکن په باب د دین کې د دې قوم عقل کار نه کوي. د دې قوم عقل چې دی د تخریب طرف ته متوجه دی، تعمیر طرف ته نه دی. د دې قوم خواص او د دې قوم عوام. د دې قوم خواص وګوره، کوم خلکو په لاس کې چې د ملک نظام راشي، د هغه خلکو د عقل فیصله ګوره، د هغه خلکو د تقدیر فیصله ګوره. کوم خلق چې د ملک مشران دي، په کلو کې د قومونو مشران دي، د هغې د عقل فیصله په خپلو علاقو کې ګوره. په دې ملک داسې سرداری نظام تیر دی چې د سردارانو او نوابانو به د کم غریب سړی لور به چې ښایسته وه، سړی به ورپسې ولېږه او لور به یې ترې راوسته، هغه به کته او غږ به یې نه شو کولی. په دې ملک داسې نظام هم تیر دی. کم سړی ښځه به چې ښایسته وه او د نواب صاحب به خوښه شو، سړی به ترې لاړه ورپسې او هغه ښځه به یې ترې راوسته، سړی به غږ نه شو کولی. دا د دې ملک خواصو او داسې د ظلم او د جبر نظام په دې ملک باندې تیر دی او فی الحالم در باندې را روان. تیر شو، اوس نوی آغاز درته وشو. نوی دا ټول آسمانی آفتونه دي چې وخت په وخت په دې قوم خدای نازلوي، وخت په وخت. او دا بدبخت قوم پوهیږي نه، دی همدغسې د پیشتري د سا غوندې په بګار مست، همدغسې تر اوسه پورې د دې خود سر ته رانغی. نن ټول مسلمان قومونه وګوره په مخ د ځمکه چې آباد دي، په عظیم قهر گرفتار دي. کابل وګوره څه د اور په لپیټ کې دی، لکها خلق پکې تباه شو، لکها خلق. فلسطین وګوره څه د اور په لپیټ کې دی، بیروت وګوره څه د اور په لپیټ کې دی، عراق او ایران وګوره څه د اور په لپیټ کې دي. یو سعودي عرب مکه او مدینه پاتې وه، هغه هم نن د اور په لپیټ کې دی او 2-3 لکه فوج د هغه پلیت ملک پکې پروت دی چې کوم ملک د لاسه د ځمکې په سر مسلمان ټول په اور کې پروت دی چې هغه امریکا ده. نن د امریکې پیرنګیان او یهود هغه لګیا دي د مکې په ځمکه پراته دي چې کومې ځمکې ته به پیغمبر یهود او نصارا نږدې نه پرېښود. مونږ خو دغه توره وکړو چې جلوس وباسو چې دغه مسجد بابری مسجد یې دغه کړو، ورانې کو کا څه چلې پکې و. ته د بابری مسجد غم جاړې، ستا د خدای په کور کې د امریکې بوتان ناست دي. دا بغیرت قوم د بابری مسجد غم جاړي. بیا د وی پی سنگ ایمان هم وکتو. غیرت او ایمان دې ته وایي چې دا د مسلمانانو جماعت ته سونه هندوانې په مردار کړو، نږدې نه ور پرېښود، خپل حکومت هم په بهلودو، لیکن د مسلمان د جماعت تقدس برحال ساتلو حکومت په بهلود.
نن ستا د ملک یو منبر به منبری پہ بیانلی یو منبری ببری مسجد خو پریدا چې یو منبری نه به استعفا ورنکی چې ما د قوم سره وعده کړې وې د قوم ته مې ویلي چې رونو ټیپر بارزانو مو مولای بارزانو مو بجلی بارزانو مو تاسو خیال راغی هغه داسې اټم بم در باندې راوغورځېدو داسې اټم بم چې عمر دا زخم به سټی 41% پیټرول در باندې ګران شو 41% پیټرول چې ګران شو د پیازو نرخ ګورا د باټینګڼو نرخ ګورا پرون مخ سره لا اعلان نه شوی او د سیمټو بورای په 114 روپۍ بورای 10 روپۍ په یو بورای کې په یو نیمه ګنټه کې اوچت اوس سبا بل سبا کې ګوره بجلی ګرانۍ ورپسې ګوره سوی ګیس ګرانۍ تاسو خیال را نو دا ټول آسمانی آفتونه دي او عذابونه دي د انسان په شکل کې در باندې نازل سار راته سړیو دا بس کیږي مالی سب کیږي خو چا لاټین خوخ کړو نو خدای به لاټین تکې نه ځکه چې بجلی ګرانه شي لاټین به بلوي او چا سایکل خوخ کړو نو چې پټرول ګران شي او په لارای موټر کې سورلی نشي کوله خدای به په سایکل سول خیال امراغي زمونږ ما خو درته وړاندې یو شعر ویلی چې رحمان بابا وایي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بتر وي دا قوم د دې نه زیات ذلیل شي دا د دې قابل دا چې څه کوي خدای کوي نواز شریف څوک دی غلام اسحاق څوک دی وزیر اعلی څه او بلی څه چې کوي خدای خدای آفتونه دي او خدای عذابونه دي دا در باندې رنگ پر رنگ بنازلی نور عذابونو انتظارو سکالی زخونوم تلید ما مرگرو ماتوی پر ریوند کی دعا وشوا ریوند کی دعا کے دا 14 لک خلق تبلیغی اجتماع کے دعا وشوا چې دعا وکړي چې د چا په تقدیر کې هدایت نه نو خدای تباہ او برباد کړي هغه د ریوند خیره په پاکستانو لګیدا نن په دې ملک هغه خلق موسی چې کم خلق بیلوس د دین خدمت کوي بیلوس اوس تبلیغ والا بیلوس د دین خدمت کوي خپل پیسې لګي خپل روټای خوري او په دې ملک داسې روټي خلاص همشتا چاوي تبلیغ والا خندي دا بسترې مپرې دی او بسترې وغورځوي نو ما وې دي تبلیغ والاو ته چې خپکیږي ما د پیغمبر سنت در تر ادا کیږي پیغمبر لبم خلکو بستر بار غرزولا ټیلې به ورکولې بار به وستو خبره ته به وګ نه نو دا د مکی مشرکان دي او تاسو د پیغمبر په سنت روان یې نو یو پیغمبرم د دې قوم د لاسه خړه نه دی تللی نو تاسو خپکیږئ ما دا تاسو او تندی عباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ستاب پہ درجہ بلندیگی اور دا قوم بتبا کیگی ندی بیڑا غرق
تبلیغ دا لوی خلق دی په دې کې ژوندیز برګان دي یو لوی ولی او بزرگ سره مې ملاقات وشو دا یو 2 میاشتو خبره ده السلام علیکم وعلیکم شم ما ورته جی سال دی خی ما ته وی چې بچیا یو ډله ده دی وخت کې چې داغه په وجه د ملک سره ټینګ دی کینی د ملک ته د خدای اراده خېنی دي د پاکستان ته د خدای اراده خې نه دي خود د یو ډلې په وجه را ټینګ دی حدیث کې راځي چې قیامت به نه برپا کیږي او دنیا به نه ورانیږي تر هغه پورې چې د ځمکې د پاسه یو الله ویلو والا موجود یو الله ویلو نو چې یو الله ویلو والا ویم نو د الله د غضب اراده چې دا هغه به پست کیږي په نو د دې تبلیغ والاو د برکت د عمل کراټینګ دی کې دا بو سپوري وختي غرق وي په دوی کې دی وخت کې مولانا سید خان صاحب چې دی هغه داسې دی که تاسو یې وګورئ چې بالکل مړی دی مړی دی او چې په منبر کینی او تقریر شروع کی تب وای چې د 110 کالو الک دی داسې لګیای او چې تقریر بس کی نو یکدم 102 103 تبشي نو ما تا بزرګ وای چې دی وخت کې د دې ټول ملک تصرف چې کوم اولیاء کوي د ټول ملک نو دی وخت کې د غوث په درجه کې مولانا سید خان صاحب دا په تبلیغی جماعت کې لوی اهم سره نو دا خلق ژوندیز با خرابم پکې وی خو خراب ارچا کی دا نه چې تبلیغ کې شونو بس دا سم پکې شته چې ورته وګوره د تبلیغ نه بدېړه تور شي د سم پکې شته لیکن عمومي طور د تبلیغ والا او کار چې ده دا د 1,40,000 پیغمبرانو مشن ده د قوم جوړ خدای سره راوستل رابطه خدای سره جوړول نو دی وجه عزیزانو لک سوچ وکي فکر وکي چې زدي سړی ته خراب ویم ولی د کته چل دی یعنی د څه چل کړي دی ولی ورته خراب دا عقل د دې قوم نه خدای غسته یا دا سړی ته زه خویم د خوالي په دې کې څه صفتونه دي دا عقل د دې قوم نه خدای غسته عزیزانو په دې بنی آدمو کې د څه خلق هم تیر شي چې ابراهيم عليه السلام مور نه پیدا شو نو نورې ولیدو لا د مور په غېږ کې دی چې نورې ولیدو نو ابراهيم عليه السلام وی چې قال هذا ربي زما خدای دا فلما فلا قال لا احب الافلين جانور پریوتو وینا دا خدای نه دی ځکه چې خدای هغه ذات دی چې به سوال نه کوي هغه به پریوزي نه دا د مور په غېږ کې سپوږمۍ ولیده هذا ربي سپوږمۍ پریوته قال لا احب الافلين دام خدای نه دی ځکه چې خدای فنا کیږي نه ستوري ولیده وغیرہ وغیرہ تاسو خیال را چراغ نو مور ته وای چې دا یاد لره چې الله هغه ذات دی
چې مالا ابتداء له ولا انتها، نه ابتدا لري او نه انتها لري. اوس الله کله پیدا ده دا ابتدا چاته پته نشته، پته نه دا اډشتنه تر کومه وي دا انتهام نه لري. وی دا مور ته وای د مور په غیږ کې عیسی علیہ السلام د مور په غیږ کې او قوم تپوسو کو چې دا د کوم ځای نه راوړو؟ ستا پلار او مور خو بدکاره نه و، ته پیغله جینۍ دا زوی د کوم ځای نه و؟ نو فاشارت الی، زوی ته اشاره وکړه چې دنه پوښتنه وکړه. قوم یې ووی چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، د غیږې ماشوم خبرې څنګه کولی شي؟ عیسی علیہ السلام په هغه ورځ پیدا دی، لومبۍ ورځ ده، او د مور د غیږ نه آواز کوي چې انی عبدالله، زه د خدای بنده یم. آتانی الکتاب، زه لا د مور په خېټه کې وم چې الله ماله کتاب را کړی دی. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، تر څو چې ژوندی یم نو ما ته خدای د منځ او د زکات حکم کړی. دا د لومبۍ ورځې پیدا ماشوم د مور په غیږ کې و. تل دلته د 100 کالو بوډا راونیسه، د 100 کالو بوډا والله که په خبره سکه نو ارمان دی چې دا مرګونه روان دي، چې په هر سرک مې د مرګونو د مړو ډیری لګولې وې. دا دې خلکو داسې د سړي زامن دي یا د دې ژوند پکار دی؟ دا بني ادم قسم په خدای دی چې زه دې خلکو ته ګورم. پخوا به مونږ وی ډمان خراب خلق دی، نن زویم ډمان اولیاء دي، مونږ نه زیات کنجران او ډمان چرته نشته. پخوا به مونږ وی چې ډمې خرابې دي، ډمې جنگیر پورې کې ډمو بازار، هیره منډۍ کې د ډمو بازار دی، دا ډمې چې دي دا خرابې دي. نن د ملک شریف ښځې وګوره، دوی ته چې ګورې هغه ډمې به درته اولیاء او بزرګان ښکاره شي. مونږ به پخوا وی چې غلونه خراب خلق دی، غل پردی جیب وی یا پردی کور وی دا غله خراب خلق. نن چې مونږ وګورې غله اولیاء د زمانې، مونږ ټول غله نه وسم نشته. دکاندار غل دے، ملازم غل دے، مولا غل دے، پیر غل دے، میاں غل دے، اغنجی غل دے. دا ټول غله دي کنه؟ دلته یو سړی دی په دې کوڅو کې چغې وهي، ماسخوتن کله داسې نو هغه आवाज پکوړې خرڅه نو چغې وای چې مچھلی کھاؤ، حالانکہ مچھلی نہیں پکوړې غوندې پخکړي. مچھلی کھاؤ او مرغی کھاؤ، نہ نور څه وای، انڈے کھاؤ، اگئے اخرئی دیکھی میں اگئے چولی دی پلانے چڈیر غصشی او سو کے تیوانلی نو وی نان بخور دا آواز پکی. نو ما اورزی رونی و دل تمال چالکا تکینا دا مچھلی انڈے، مولانا سے مچھلی انڈے کم سے دی خوشا خلق پہ. نو ہر سڑے پخپل کردار کے غل دے. زغلم تاکہ مڑے اوشو اور
ګوره خبره وره تا چې د زوی په واده کې زمونږ څه کار دی ایو مولا ماته وی ستا دماغ خراب دی مال ولی ویل دې دله قوم له چې ته نصیحت کې په واده کې چېرته ستا منلې وه چې په مړي کې ورته نصیحت کې په واده کې چې دوی ټوله ورځې رسولای کړي وي په ناستې ناستې په مزدورۍ په ګنتی په بیلچا په دکاندارۍ او چې واده وي صاحبه کارډ دی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او پلانی د مخې دا د مور مړونه پکې ټول راټومبلي نو واده کې درنه تپوس کړی دی چې ما ته واده څنګه کول پکار دي مالنا ویل په تندرې وله دا د مړو خبرې ورته مه کوه چې جومات کې د ملیانو او طالبانو کار پې خراب کړي مال والله خبره یې ټیک وکړه خبره دې ټیک کړې چې دا بدبخت قوم که واده یې پکې چېرته ما نه تپوس زه څنګه واده ما ته څه پکار ته داسې واده وکړه چې ستا حیثیت یې که نواز شریف اعلان کړی چې سادگی کوئ پښتنه ته ورشه وکړئ چې د آزاد کشمیر صد وزیر اعظم سردار عبدالقیوم تعالی روټۍ کړې وه پکې یو شی دا تپوس دی دا پیښور کې چې کوم وزیران جوړ شو دوی هم وایي چې سادگی کوئ د دې بنگلې او کورونه ورشئ لږ وګورئ که سادگی دغه ته وایي نو موږ ته خو په ټوپونو کېده پکار دي او ډېر ښه دي در باندې الحمدلله خدای دې د دې نه در باندې سخت راولي ډېر شکر درته مې وویل سهار یو بوډا نه پوښتنه وکړه ما چې ووټ دې چاله ورکړی ویلې تیرله مې ورکړه ما فرین د نر زوی ویل تیر باندې جنگ کېږي غازیان پې جوړي تیرله شاباس سپینګیری بوډا په دې ډب نه و چې دا زمونږ د زمانې بوډاګان دي او سپینګیري پوهېږي نه په خبره د ګډې د ذاته دي خو چې شین جوار ورته وخوځه یو بیا ناري کي دا ټول ورپسې بیا ناري دا ډېر بدبخت قوم دی او ډېر بدبخت قوم نو عرض مې دا و چې لږ وقت 24 घंटों کې د سوچ پیدا کړي د فکر پیدا کړي چې خدای دا مونږ سره ولې داسې کېږي دا ولې ما ته ولې سزا ملاویږي نو ته چې خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دا سزا ما ته ولې ملاویږي نو صحاده پورې به په دې نتیجه ورسېدې چې ایشامت اعمال ماست صورت نادر گرفت دا زما د اعمالو شامت ته چې دا ما سره څه کیږي هغه خلقو مرګرتیا کړې ده چې چا دروغ ویلي مونږ دروغجنو پسې تلي یو مونږ د ملک د مشرۍ انتخاب د دروغجنو کړی دی نو چې کم قوم انتخاب د دروغجن د ملک د سربراهو کی هغه قوم ته به خدای خورس خی مونږ انتخاب د دروغجنو کړی یو سړی درته راغلی او درته ولاړ دی او درته ویلي دي جرونو زه به دا وکم زه به دا وکم زه به دا وکم تاسو پورې دا عقل په دې قوم کې نه و چې ته به دا وکې ته څه کولی شې که تا څه کولی شوې نو زما دروازې ته به نه راتلی او ما نه به دې ووټ نه غوښتی خو تا به کړي یې ته دومره ذلیلې چې ته ما نه ووټ غواړې نو ذلیله ته به ما دپاره څه وکې نن هغه خلق وګوره در باندې را سواره شو
او ورځ بدل کې نوې غشې نه نوځي. د پاکستان په تاریخ کې داسې اټم بم په پاکستان د ګرانۍ نو راغورځېدلی لکه پرون چې پې راوغورځېد په تاریخ کې. او نوره به تماشا وکئ که د خلیج جنگ انخطو نو تاسو به د ځان نورې تماشې وکئ. نو عزیزانو عرض میں داو چې په باب د دین کې سوچ نه کوئ، اهل دینو ته سپک ګورئ، اهل دینو ته کنزل کوئ، بدرد ورته وایئ. کم خلقو چې سپاره پترخ کیا درته سپک ښکاري نو خدای سپک او ورک کړئ. سپک کړئ که نه ته سپک سرته زمونږ سړی پاس ستا سړی وګوره هغه نه کوڅه ډب جوړ شو تا چې کوم سړي له منډې ترلې والی هغه نه کوڅه ډب جوړ شو د هغه په اختیار کې سپی ډیران ته راښکل نشي. دین ته سپک ګورې نو سپک او ورک شوې او نور به سپکېږئ، نور به رسول. اوس بیله خبره ده چې شرمېدلی په څه نه شرمېږي. بیله خبره ده لیکن نن سپک او ورک شوې. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې زما نن نه 15 کاله مخکې په دې نریاب کې یو بزرګو زه نریاب ته تلم دعا ته ورلم د په اودس ناست اودس کو یو سړی ولا راغی وی جی پاکستان جوړیږي. ویل پاکستان څه مطلب دی؟ ویل دا پیرنګیان بلار شي او د مسلمانانو حکومت بشي. ویل ښه سوچ کولو ویل بچیا داس چل دی چې د دې ملک په مسلمان میں اعتبار نشتا، دا قوم به بیا د پیرنګیانو ارمان خلکو ته وروي. اوس یې وروستو که نه؟ دلته یو ړوند دی په دې سړک ځي او راځي، سهار ځي او ماښام واپس ځي. نو یو ورته آواز وکړي چې انګریزان، دی پې آواز وکړي پړندو سترګو وي شهزادګان. انګریزان وی شهزادګان. نو د انګریز ارمان دې قوم خلکو ته وروست، دې حکومتونو د پیرنګي ارمان خلکو ته وروست. ځکه چې پیرنګي تاسو له ورکولو څه یې کړي. خدا دې وی چې دا کافر دی کنه او دلته قانون د پیرنګي دی نو پیرنګي لري کو او قران آزادو. نو پیرنګي لري شو او قران سره څه چل کې اوس قانون دی عمره سي د انګريز ساتلې. یو چونډه یو لګولا چې قتل خطا کې دیت باور کوي. دیت ټول قوم دی وکړو چې بلوش 1,80,000 روپے به ورکې به چې اکسیډنټ کې سړی مړ کی یا په خطا څوک ولي 1,80,000 غوامش لارای دی او موټر دی او غوامش چې نه وروره مونږ دانه من دا قوم اسلام من که اوس بل اعلان وشو چې لکه سبا نه به غل نه لاس غوسی ته بیا د دې قوم حال وکړه. ما ورته وی چې لکه تاسو مخالفت مکوئ په پاکستان کې کلاس غوسیږي چرته د جماعت کېړو پټولو والا نه بغوسیږي. خیال دراغه کنه کېړې میړې پټی کړی دی هغه نه بلاس غوسیږي. دا انټر کانټیننټل غلطی دی دین لاس نه غوسیږي. په دوی باندې کیس چې چلیږي په کور کې پیو چلی. خیال امراغه دي دیم برسری غویانو نه
دی باندې لاس نه غوسیږي او نه دوی نه څوک لاس غوسي کلاسمي غریب نه بغوسیږي غریب خزي چرته زنا وکړه وای الله ਸੰساری کوي او کچرته د غټ سنډا دا بورا دی ونیوا دا بورا دی ونیوا په ګوره بازار کې بیا به چل کې هغه د پاره به یکدم قانون بدل شي نو په دې ملک شری نظام کرازي د سبره چې غریب د پاره وي سرمایدار د پاره بني ز په ملک شری نظام هغه څه غواړم چې اول سرمایدار رونی سمو تو پته وتر چې دا ملک درنه پاک تاسو وکړو د پاکستان ټول حکومت بیا د نوابانو لاس کې راغی تاسو غریبانو خړمخ ولای څه درکړو تاسو خو هم سو زکای کې د سینې ولار ویو پر 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 یو د ټرټوای زوی د تابل اور زکات جست دس یو طرف ته نو مغا نوابان او خانان او رپتیان او کروڑپتیان او منس کې آلی اڑوائی بیا تقسیم شوی تاسو خړمخ ولای څه درکړه او ګرم پکې تاسو ډیر وای چغه پکې تاسو ډیر وای نو عزیزانو دا ټول خدای آفتونه دي او خدای عذابونه دي یا خو فورا خدای ته رجوع شي فورا په تیر شو ګناونو توبه وباسئ او د خدای نه معافي وغواړئ او خپل عقل متوجه کړئ د دین کارونو ته او خو کارونو ته کینی دنیا کې مم څه ملاو نشو او هلاکت به په آخرت کې درته تبعی وي علماء لیکي چې بعضی مړه داسي چې خلق ته روان شینو عذاب ولا راشي او بعضی مړه داسي چې لای کور کې پروتي ادیره تیم نه وړه پروت په جهنم کې داخل نو مونږ باغه مړی چې لا به خخکړیم نه یو په جهنم کې به داخل نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ کې د دین څخه فکر او سوچ پیدا شي او دین د پاره څه فهم راکې پیدا شي دین د پاره فهم چې چا کې نو او سوچ چا کې نو دا درد د چا پزړه کې نو چې یا الله زده سي ملک اوسېګم چې پاغه ملک فیصله د انګريز په قانون کیږي خدای د دې ملک قانون قران کې او چرته منصف او عادل او الله عمر ابن عبد العزيز غوندې بادشاہ چرته په دې ملک را پیدا کړي دې قوم د یو سړی په سلسل خدایان دا یو خدای نن تا د چا په خله منلې پیغمبر په خله دې منلې نو پیغمبر خو سور له سو کالو شو چې تر شوی نن ته یو خدای د چا په خله منی نن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په خله پیغمبر منی نن ته قرآن د چا په خله د خدای کتاب منی د چا په خله منی خو د مولا په خله اوس مولا کې خو بد ضروری وي او شته پکې زه دې نه انکار نه کوم لیکن کله پیغمبرانو په موجودګۍ کې پیغمبرانو په موجودګۍ کې د پیغمبري مدعیان پیدا شوي نن د قادیانانو مرزا غلام احمد ته تاسو ولې دروغجن وایي یو لک سلیری زره پیغمبران پکې راغلی نو که یو پکې دام راغلی نو څه چلو شو لیکن دا ولې وایي چې مرزا غلام احمد دروغجنو ځکه چې دا خبره تاسو ته مولا کړې ده چې نبوت ختم ده قرآن ویلی دي چې ختم ده او پیغمبرم ویلی دي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی زه خاتم النبیین ما نرست ببل نبیم نه او ما نرست ببل رسولم
نبی او رسول کی چونکه فرق دی نو پیغمبر د دواړو خلقه ما وکړه چې ما نرستو به نبیم نه او ما نرستو به رسول. د دې دواړو داوو مدعیان چې څوک را پیدا شو اب دروغجن. نو نن قادیانی ته کافر د چا په خوله وای؟ خو د مولا په خوله وای. عزیزانو تاسو به د سور غوښه نه کتل، ما کتلې دومره سربه غوښه وي چې ټول واز دي. نن ولې تاسو سور نه خورئ؟ ا د ګډ نه یو په لاسو چته مزیدار غوښه ولې نه خورئ؟ او ځکه چې تا ته دین او مذهب ویلی دي چې لحم د خنزیر چې دی دا حرام دی. نو دیو جنت ته سور ته نږدې نه ورځي او ته نه خوري. نو عزیزانو لږ هوش وکئ، هوش جامونه مبار کېږي. او تیرا دا غریب طبقه چې کومه ده دا اوږې تږې نهره چې مورې یو قسم مزدوری کوي، پلارې بل قسم مزدوری کوي، او د بل قسم د خدای په قهر اختی، یا ټاټکې اوچتئ، یا ګیلکاری، یا ټیکادار سره مزدوری، یا چرته ریړه او چابړي کې فروټ خرڅئ. دا خلق په یو خاص وخت کې بالکل د جامو نه وار شي. او هغه ناپړی ته وایي چې پناه په خدای ده. نو زور بیا هم دوی لراشي. نن که یو سړی دا وایي چې زه چټني سره روټۍ خورم، ورشه د غریبانو ته وایه که نه د دې خدای نورم بیخ بنیاد ورپسې وباسه. ورشه وایي چټني سره روټۍ خورئ، زه غریب یم چټني سره به م روټۍ ونه خورئ. 14 روپۍ کیلو سره باټینګن بیگان نوے آغاز شد پاکستان. جتوئی وزیر اعظم شو، میر افضل خان وزیر اعلی شو. امونگ چه کم خوبونه لیده زمونگ خوب دسیو رونو که تاسو ما تا کامیابو کئی زو تاسو تا سور ملی پشان سورو کم، سور ٹھیپر پشان سورو کم، اټولی سوران کړه. زمونږ خوبونه جیو عادسیو. لکه یو مولا له یو سړی راغی وی استاد یو خوب مې بیګا لیدلی خو ډېر دغه غوندې دی. څه خوب دی؟ وی خوب مې دا لیدلی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. مشرق او مغرب پیژنې؟ ته هم باړې نه ځې راځې. د خدای یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. مولا هم زمونږ غوندې اناړي مولا ویل څه خوب دی لیدلی؟ ویل دا خوب لیدلی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب. ویل خدای چې لا شلېدلی نه بیختي وزه، دا خوب ډېر خطرناک خوب. تاسو خیال راغی؟ علامه ابن سیرین ته ورغی دا امامو په تعبیر و رویا کې وی صاحب داسې خوب مې لیدلی دی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. ویل بل چاته خو دې نه دی ویلي؟ ویل یو ملا ته مې ویلی هغه راته دا ټکی وکړه. ویل بیختي وزه که ملا ته دې نه وی ویلی او دا غلط تعبیر یې درته نه وی کړی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاه وي. د دې خوب ویل دا تعبیر. خو چا ملا درته څه ووي خوب دې اوس هغې پسې لاړو. زما په خبره پوهېږي؟ نو مونږ خوب لیدلی و چې یو خپه به په مشرقي او یو په مغربي. نو بیګا صاحب هغه د پوکاڼۍ کار و دومره غټه وه او چې نری سوری پکې بیګا وشوې چسې نارې. نو نن ټول څو کسو نه مالکه څنګه چې څه چلو شو؟ تاسو خو ډېر غټ غټ خوبونه لیدل.
واورئ او بدبخت قومه د بندا سریم ټول عمر کړي دي خوار او ذلیل او تباه شوي او رسوا شوي د بندا سریم کړي او د خدای اسرم پرېښې ده د بندا اسرم کړي ده نو ذلیل شوي رسوا شوي نن دې قوم د اولیاءو د زمانه په مقابله کې په 100 او په 200 او په 300 روپے ووټ خرڅ کړي دي او بدمعاش او شرابي ته ور کړي بدمعاش او شرابي ته ور کړي دي او مقابله کې ولی د زمانه والا مولا دې خبرو سره چکاړ دي ټیک ده ما بیگا مولانا فضل الرحمن ته وي مالغاګ مکه وغلې کې پرې و یشنال پند ورکاو چې پند نه د شګې پند ور په سر کې اورمېږي مات اوس د خلیج بحران در باندې را روان د خلیج بحران تاسو په دې ملک دا ګرانی وګورئ ان شاء الله او بو سره روټای خوراک بدرته نه نصیب کی او بو کم قوم چې دین او مذهب ته سپک کتلی دي هغه قوم خدای سپک او ورک نو دا قوم د قوم بس سپک او ورک کی تاسو به وګورئ نن مونږ د یو څو سرمایه‌دارو په لاس کې لوبېږو د یو څو سرمایه‌دار دا رپتیان کروڑپتیان د دې لاس کې لوبېږو دوی زمونږ ایمان په 100 روپے ملي په 200 ملي په 50 ملي بیا کم فراډ چې ستا په ملک کې په پولینګونو کې شوی دی اخو سپټه خبره نه ده آکا دنیا کې نه قیامت کې براخ کار شي کم سړی چې د قوم سره ټګي او غداری وکي د قیامت په ورځ به د ډکو متیازو په ځای کې داغه جنډه ولاړی او دا ټوله دنیا به و دا شرمېدلې څوک وای به داغه شرمېدلې دی چې د په دنیا کې قوم سره دوکا او فراډ کړي نن لوی لوی منځګزارو تسپو والا صلاة الاوابین کولو والا صلاة الاوابین دیتا وای چې هغه ما خام نرستو شپږ رکعاته کوي دیتا صلاة الاوابین وای آمی ولید د خزو ډکه ډکه سوزکای چلولې او بوګس وټونه پول کو منځونو والا زه دروغ نه هغه ځن طلاق بدر ته په ګوته وخم او قران به ورته راوالم چې په دې سورته برات لاس کې د چې تا دا کار نه دی کړی او چا د پاره دې کړی د کور دې د پلار وران شه کور دې لوټي لوټي شه چا د پاره دې کړی کزان له دې کړی ویم څه جوړه زب خپل ایمان بل چا د پاره تبا کوم خپل ایمان به بل چا د پاره غر کوم ولی کار می سده زما دې د خدای په ذات قسمی چې د دین او د اسلام او د مذهب سوال پکې نه چې د بجلیګر مولا د ګوتو ووټ د چا په بکس کې پرې نه وځي ولی ان تؤدوا الامانات الى اهلها ووټ د ژوند یو امانت ته ته د خپل لاس د یو انتخاب کې د ملک د امارت او د ملک د امارت انتخاب ته د یو رزیل او د شرابي او د بدمعاش او د بيدین او تاسو به خدای له څه جواب ورکړئ
بیا پکې دا خبره کوي چې یاره زه کو پاټای سوال دی پاټای او چاټای پکې لا چا کړي پارټي څه مذهب دی یا دین دی خو وګورئ ټول پښتو نوم خو اوله لئ ما پښتو نوم چې وانه لئ په ما د بد زناور نه دا د پښتو ټکی بدلی پښتو نوم ما لئ تاسو ټول پښتانه قرآن منئ که نه منئ تاسو پښتانه لور له حق ورکوئ لور تاسو پښتانه چې په خپلو کې په جګړه شي او د یو بل مزغو ته ټوپک ونیسئ دا تعالی قرآن ویلی چې داسې وکړه دین درته ویلی چې داسې وکړه پرون په پردي ویر کې چې تاسو کمسۍ شلولې او په پولینګونو کې یو بل سره مړه کړه او تاسو خدای نور هلاک که چې هلاک شي کار د چا دی او ځان پکې څوک وجني قوم د قوم نه عقل وتوتو عقل پکې نشته په دې ځمکه خو نوره دنیا موسیږي که په دې ځمکه خو نورو ملکونو کې انتخابات کیږي د تاسو راشئ وګورئ څوک یو غوږ نه بل غوږ ته خبر نه انتخاب د صدر موشي د امیر موشي څو خبره مونږ صاحب 2 میاشتې مخکې د مور واده یو هڼ جوړی نو دی وجنا سوچ وکړئ تیر شوی وزیر اعلی ته یو خبره کړې و او زما دانه تقریرم زما جمعات دلته انټيليجنس والا ریکارډ کړي ځکه چې زه ورته ډېر لوی ډبنګیا ښکارم چې دی بس ملک ټیپر کوي دا ډېری بیا ما ته پته ولګي چې اسلام آباد تمزی او پلان یعنی یو افسر دلته نه پاتې کیږي چې زما د تقریر ډېری ورته نه هغه د عمل زورانو ما خدایم خوار کا دا به ورزي تیر شوی وزیر اعلی په هسپتال کې ولیدو نو سباله د چیف منسٹر حلف چتولو حلف نو د مټ نه میونیو ورته میوي چې ستا سبا د کمال آغاز دی ستا کمال به سبا انتها ته ورسي ځکه چې بس لاره ممبر شو او ممبر نه چیف منسٹر به دا اخیری ډیګري ده دینه پاخواڅ نشته نو سبا ستا د کمال آغاز دی خو چې د کمال آغاز وشي تاج پوشی درته وشي نو پټکی به تصور بیا د زوال کې چې اوس به زوال کله ځکه چې هر کمال سره زوال لازم کم شی چې انتهایی ډیګري د کمال ته ورسی نو هغه سره زوال شروع شي لکه د انسان عمر چې 40 کالو ته ورسی نو 40 کالو نه رسته وګوره د دې ژوند زوال شروع شي کله سر خوږيږي کله خپې خوږيږي کله لاس خوږيږي کله غاپونه پریوزي کله نظر کم شي کله څه چل زوال شو نو چې تاغه انتهایی ډیګري د کمال ته ورسه نو تصور به د زوال کې نو شل میاشتې پس زوال شو کونه شو ها الا جی وزیر اعلی دی او د افسرانو ورته سی ایم ویلو سی ایم ډېر ورځې خو په دې سی ایم ټکی زه پوهېدم هم نه یعنی کدا سی ایم څه شي ته وایي وې دا چیف منسٹر ته سی ایم وایي نو خیر د چیف منسٹر مخفف وي غالبا سی ایم ټکی نو سی ایم دې لاړ نو بیګا بل آغاز وشو او مبارک شو نو تاسو ټولو ته مبارک شه ځکه چې تاسو هم څه نه څه خو کړي تاسو اولیاء نه یې راغلي دي جمعات ته که څوک پکې داسې یې چې دا بیګای د کمال آغاز وشو نو هم در مبارک شه او که څوک پکې داسې یې چې خړمخي پاتې شوی
نو هم در مبارک شه. تاسو خیال راغی په دې خپل کې زخه مطمئن بل دومره ټیډي پیسې پروا مې په نه راځي ټیډي او تاسو بجاړئ تاسو به فریاد کوئ تاسو بچغي و ان شاء الله میاش دوو کې بدر ته وخم د دې قوم ټوپونه چاله غرق الا غرق نو مام ولا چلی خېده سبا کړکای می ولې خېده دا خو چې څوک راشي چې غرق شو نو متعلقه سړی پسې بیلېګم ام متعلقه لکه ابل اورز یو راغه ویلی جی دا سیدا مالا فلانه خود فلانی د ترور زوی دی ویل نه یاره مالا وکړ تاسو کې به کاروش ویل خاجی مالا اور منډه کا اور منډه پلار راته وی چې یاره زما زوی درغله او دا ما وی چې خبره بل ده ما تاسو 50 کال وشو چې پوي کړی 50 کال زما د تقریرونو 200 کال وشو 200 کال په 200 کال کې زما تقریر د دنیا هر ګوټ ته رسیدل د کوی په غاړه ولاړ وي او داسې کول الکه ما ورزيږي ما تعالی ما ګورغه و ما خو چې ما لاس در چولو تا ټوپ کو چې تا ټوپ کو مارستو نټیلم درکا چې خدای دې اور میګم ورپسې الته یو مولا ولاړو مولیان خو وی جی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دعاګانې کولې خدای دې قوم ته هدایت وکړي ملزمون تشبیه پیغمبر د پیغمبرانو د بنی اسرائیل سره ور کړی دا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زما د امت علما د سیدی لکه د بنی اسرائیل پیغمبران شو نو مال د بنی اسرائیل پیغمبران بچ ډیر تنگ شو ډیر برتنگ اوړه به دی خله لراغه نو لاس به اوچت کو چې کونو قردتن خاصی خدای دا زما قوم بزوگان او میلوگان نو صاحبہ ځوانان پکې بزوگان شو غسپینګری پکې د خنزیر په شکل شو یا الله د سپینګرو غریبانو څه ګناه کړو وې د سپینګرو ورته کته د ځوانانو ته منی کول نه نو چې عذاب راغی د سپینګری عذاب د ځوان نه سخت نو مال د بنی اسرائیل پیغمبرانو داسې کړیو کني کړی ویلاو مال زمون تشبیم پیغمبر داغه پیغمبرانو سره ور کړی دا مونږ وایو چې یو سړی لکه بچکه ما وې نجیب ورالم او ورځ او زالته دکان کې ناسم په لپاره تیریږي جنگ لکه دځي مکه وې ظالم مکه یو بوډا خزا ماجرہ د خدای سپیرا او خیر غختون نو سای په اوای ګولای ولګي دمړه الکه مکه زمون کور سره اخوا وادو چې یو قرار او یو برار کو بند سره رواني دا صاحب دا به کلمې پیدا چي دي دا ور سره رواني ماتم پکې د سیو ګوري چا خدای ته دی وای کنه کوم ته سویلش څنګه تماشو سره روان ما ته وګوري مسکی غوندي شي چې ګنه استا خدای ته وای کنه چې مونږ ته سوې ازما خدای جرونی سي څو وخت کې بیا مورم چر شو کوي پلارین ګیره شو کوي دیم بیا د سپی غوندي را تالته پزما کناستي تاسو پوه شئ نو د خدای د قهر نه ویریږي خدای ته رجوع شئ په خدای قسم چې د ملک آثار ما ته خنخ کړي دا درته په ایمان وایم وقتی طور خوش فهمای کې مبتلا کېږي مکه خوب به یو څه ګوره او تعبیر به بل سره وځي
تصور به دی یو څه یو کیږي به بل څه. اخیری خبره واوري، الله دا اختیار تا ته نه دی درکړی چې ته دا فیصله وکړي چې زه به سبا څه کوم. دا اختیار خدای تا ته درکړی نه دی. الله دا اختیار تا ته نه دی درکړی چې ته به مړ کېږي په کوم ځای کې. دا اختیار خدای تا ته، تاسو چاته دا پته شته چې ما نه به سا کوم ځای وځي؟ چاته دا پته شته چې زه به سبا څه کار کوم؟ اراده دې څه کړې وي او در پیښه څه شي. نو ته یو مجبور مطلق ستا ټولې واګي چې دی د خدای په لاس کې، ټولې واګي. نو غلط تصورات مکوئ، غلط سوچونه مکوئ، د بنده اسره مکوئ. دا مو وایه چې دا سړی به مې زوی نوکر کی، دا به مې داو کی، دا به مې داو کی. نه، څه چې کوي د خدای ذات یې کوي، بنده یې شه. واخر دعوانا